سلام دوستانو، زموږ نوي درس ته ښه راغلاست. دا درس مو د فعل او مصدر په اړه دی چې فعل او مصدر نه یوازې په جرمني ژبه کې بلکې په هر ژبه کې د ګرامر یو مهم بخش دی. نو نن به موږ په فعل او مصدر باندې په جرمني ژبه کې پوه شو. ښه، اول به په فعل راشو چې فعل څه دی. فعل هغه کلمه ده چې د یو څه کولو ښودنه کوي یا په مختلف وختونو کې د یو چا لخوا ښودل کیږي. فعل هغه کلمه ده چې د یو څه کولو ښودنه کوي او یا هم په مختلف وختونو کې د یو چا لخوا او یا هم د یو شخص لخوا ښودل کیږي. لکه زه لیکم. Ich schreibe. زه لیکم. Ich schreibe. دلته په دې جملې کې کار یې لیکل دی، شخص یې زه ده او همچنان زمان یې هم حال دی. یعنی څنګه چې موږ په تعریف کې وویل، فعل هغه کلمه ده چې د یو څه کولو ښودنه کوي. د یو څه کولو دلته چې ده کار مو لیکل دی او یا هم په مختلفو زمانونو کې او یا هم په مختلفو وختونو کې د یو شخص لخوا ښودل کیږي. دلته زمان چې دی حال دی او شخص هم زه ده، یعنی زه لیکم. ښه، نو اوس به په مصدر راشو. مصدر څه دی؟ مصدر د فعل یو ډول دی چې شخص او زمان ته اشاره نه کوي، لکه لیکل، خوړل، لیدل، تلل او نور. په فعل کې چې و هم شخص ته اشاره کوله، هم زمان ته اشاره کو او هم کار ته. دلته چې دی فقط کار ته اشاره کوي او زمان شخص ته اشاره نه کوي، لکه لیدل. دلته موږ نه پوهیږو چې د دې زمان کوم وخت دی او یا هم شخص څوک دی. نو اوس به یو مرور لرو. فعل هغه کلمه ده چې د یو څه کولو ښودنه کوي او یا هم په مختلفو وختونو کې د یو چا لخوا ښودل کیږي، لکه زه لیکم، ته ځې، هغوی راځي او نور. مصدر د فعل یو ډول دی چې زمان او شخص ته اشاره نه کوي، لکه لیدل، خوړل، تلل، مینځل او نور. دا و زموږ نننی درس. انشاءالله چې تاسو له ننني درس څخه یو څه زده کړي اوسئ. تر بل درسه پورې د خدای په امان. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنان سره د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او زموږ ویډیوګانې لایک، سیف او شیر کړئ او کومنټ مه هېروئ.